چپونه ورکړې وه دلته راغو زما ویډیو ټوله یې شیر کړه تر امریکې لاړه د ده قصده وغیم د چا د یوسف جان ولې دغه کار ونه کړو نمرې لا واستولمه او له غاښونه ورته لاټین ته خبره ولېږله ټولو ته خبره ولېږلې دا سجدام ښه کار وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به هغه زه تاسو ته د یوسف جان اتمانځي کوم یوټیوب چینل چې دی چې د هغې نه څونه پیسې ګټي هغه به زه نن تاسو ته هغه په سکرین باندې ښیم چې یوسف جان اتمانځي هغه دونه پیسې هغه ګټي. یعنې که موږ وګورو د خیبر پښتونخوا واحد داسې چینل دی چې هغه کم مظلوم چې دي د هغې حواز هم چتی یعنې داسې ډېر خدمات چې کوم دی هغه د یوسف جان اتمانځي هغه زموږ او ستاسو تر مخه دي. خو نن به زه د هغه کوم د یوټیوب ارنینګ چې دی څونه پیسې چې هغه ګټي به زه تاسو ته ښیم. په سرچ کې چې کوم دی زه به ورکړم یوټیوب یو ویب سایټ چې کوم دی هغه زه تاسو ته راوړم چې د هغې په ترو باندې د کم یوټیوبر چې وي د هغې کم ارنینګ چې وي هغه پې ښودلی کېږي چې څونه پیسې هغه ګټي. نو ما چې کوم دی ویب سایټ راوړو تاسو کتلی شئ په سکرین کې هغه ما د یوسف جان اتمانځي کوم چینل چې دی هغه ورکو. اوس به تاسو ته ښکاره شي چې څونه پیسې هغه ګټي څونه ویوز د دې راځي. نو د ټولو نه مخکې زه د یوسف جان اتمانځي کوم ویوز چې دی هغه زه تاسو ته ښیم یعنې 4.77 میلیون ویوز دا راځي په 30 ورځو کې هغه. نو په 30 ورځو کې چې راځي نو د دې کم د ډالر کم حساب چې دی هغه هم تاسو کتی شئ یعنې 1.2K یعنی 12,000 ډالر نه واخله د تر تقریبا 20,000 ډالر پورې هغه د دې میاشت ارنینګ کېږي. یعنی د دې په منځ کې د دې ارنینګ کېږي 12,000 نه کم نه او د 19,000 20,000 پورې د ارنینګ کېږي. اوس که مونږ راشو او مونږ وګورو چې آیا ډالر چې کم دی هغه په څه ریټ کې دی څونه چې کم دی هغه ارنینګ دا جوړوي څونه ډالر دا ګټي نو هغه هم زه تاسو ته هغه ښیم. ډالر ټو ویګیا اوس تاسو دلته کتی شئ یو ډالر چې کوم دی هغه اوس لږ لاندې راغلی 217 کې دی. نو زه به ورکړم یعنې 12,000 نه والی د 19,000 پورې دا ګټي نو زه به ورکړم 15,000 به مونږ ورکړو 15,000. نو تاسو هغه کتی شئ چې د دې نه څونه پیسې راځي هغه تاسو کتی شئ دونه هغه د یوسف جان هغه د میاشتې پیسې ګټي یعنې تقریبا چې دا پیسې هغه یوسف جان هغه پیدا کولی شي تر میاشتې. د دې نه علاوه د یوسف جان یو بل حساب کتاب هم دی کله چې کوم پروګرام له دا ځي نو د هغې خپل چارجز دا اخلي یعنې 30,000 40,000 50,000 دا پیسې هغه هم دا اخلي. نو دا چې کوم دی د دې ارنینګ چې کوم دی د میاشتې څونه کېږي نو هغه تاسو هغه کتی شئ. بل د دې نه علاوه د دې کوم ټوټل ویوز یا د کال حساب چې وکړي نو هغه هم تاسو یعنی کتی شئ چې هغه هم د 14,000 ډالر نه والا تقریبا د 229,000 ډالر پورې دا هغه کال پیدا کولی شي. نو یو ډېر غټ حساب دی دا چې کوم دی ډېر په کروړاو حساب باندې هغه میاشت هغه پیدا کولی شي. په دې کې یو حقیقت دی یعنې څه دروغ هغه څه نه دي. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.